سلامونه دوستانو، په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ د هندوستان کرکټ ملي لوبډلې په دویمه شلاوریزه لوبه کې افغانستان ته ماتې ورکړله او د درې شلاوریزو لوبلړۍ هم وګټله. دغه لوبه د یکشنبې په ورځ د جنوري پر 14مه د افغانستان او هندوستان کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ ترسره شوله چې د هند لوبډلمشر روهیت شرما د لوبې ټاس وګټي. افغان لوبډلې ته د منډو بلنه ورکړه. افغان لوبډلې په 20 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 102 منډې جوړې کړلې. افغانستان په پیل کې یو ځل بیا ډېره خرابه ناکامه توپونه وکړله. رحمان الله ګربز، ابراهیم ځدران، عظمت الله عمرزی ډېر ژر وسوځېدل. ګلبدین نایب، کریم جنت، محمد نبي عیسی خیل، نجیب الله ځدران نصیبته ښه لوبه وکړه. د افغان لوبډلې په ګټه ګلبدین نایب ډېره خوندوره په زړه پورې لوبه وکړله چې تر ټولو زیاتې منډې جوړ کړلې، 50 منډې جوړ کړلې. داسې نجیب الله ځدران 23 منډې جوړ کړلې، مجيب رحمان بیا 21 منډې جوړ کړلې او کریم جنت بیا 20 منډې جوړ کړلې. د هند لوبډلې یا د هدف په 14 اوور کې د څلورو لوبغاړو په سوځېدو سره ترلاسه کړې او دغه لوبه یې وګټل. د افغانستان له لوري کریم جنت 2 په زر اکبرو کې، نوین الحق بیا یو لوبغاړی وسوځوي. د درې شلاوریزو لوبلړۍ 2-0 سره هندوستان وګټله. که مو چیرې دغه ویډیو خوښ شوی ده، په چینل کې نوی یاست نو حتما مې چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. که مو د فیسبوک پیج تر اوسه نه یې فالو کړی نو حتما مې فیسبوک پیج هم در سره فالو کړئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.